سرجي ودرېږه سرجي ودرېږه. ایس ایچ او صاحب ولې خیر خو دی ته خو ډېر زیات وارخطا یې. سرجي دا سالن تاسو غورځوئ دا مال راکئ. ایس ایچ او صاحب دا سالن تاسو یادوئ دا خو زوړ سالن دی دا خو زه د ډسبین ته ورولم بس ورځو مې. سرجي که تاسو خفه کېږئ نه نو دا سالن مال راکئ. زما دې سالن ته ډېر سخت ضرورت دی. ستاسو په ما باندې ډېره غټه ملازم. ایس ایچ او صاحب تاسو خو په دومره غټ عهده باندې تاسو ته د دې زوړ سالن څه ضرورت دی. خو زه یې به زه چې د احسان نه ملازې خبره شوه نو بس په تا باندې زما احسان ملازم ده. هو جي دا سالن ډسبین ته غورځوم چې تاسو یې والئ. صحیح ده یاره جی زه ولم دا خپله کانه وکړم او روټۍ مونږ به ځای په خپلې رسټورنټ کې وخورو. خو دا وایه مونږ ته دې سالن درکړو که نه چې دې سالن به تا په خپل ژوند کې هم نه لیدلی. سرجي زه به ستاسو دا احسان چېرته مېلمه کوم او ستاسو ډېره مهرباني. هلکه ایس ایچ او صاحب چېرته په نظر نه راځي د کانې سره څه چلو په ورته وایي کو څه حساب ورسره وکړو یاره عمرانه. یاره جی سوچو سو په زوړ سالن څه کې د ډسبین ته وغورځوه. هلکه دا خبره دې هم صحیح وکړه خو زما چې سوره خیال دی هلکه هغه ایس ایچ او صاحب راغی د کانه د ډسبین ته څه له غورځوم خو زه یې بدله به یې ورکړم که نه. صحیح ده هلکه ایس ایچ او صاحب وختي راسې ګرځېدم راګرځېدم ما چې سړی په نظر باندې نه راځي. د ملګري راته وایي دا کانه چې دا د سالن دا وي د ډسبین ته ووله خو ښځه ته خدای پاک راوستې هو چې دا سالن د سره والی ها. یاره جي ستاسو ډېره مهرباني. هلکه د ایس ایچ او صاحب په مخه باندې راځي دا زوړ سالن وړي ورځونه چې د لږ معلومات وکړو جان پړتال وکړو چې د زوړ سالن سره څه چل راځه ته پسې شاته راځه. هلکه د ایس ایچ او صاحب دلته څه کې یاره دا خو دا سالن دلته راوړو خو زما چې سوره خیال دی دا ماشومان څوک دي زه ته راځه چې د ایس ایچ او صاحب نه تپوس وکړو چې دا ماشومان څوک دي. راځه ایس ایچ او صاحب دا ماشومان څوک دي او ته له دا سالن راوړی زه په دې حساب خو زه پوه نه شوم. یاره جي زمونږ د محلې چې کوم غریبانان کسان دي دا روټۍ او سالن زه په هغوی باندې بیا تقسیموم. دا څه وایي ایس ایچ او صاحب زه هم حق کاریان شوم چې خدای پاک لکه د ایس ایچ او صاحب د دې زوړ سالن سره څه چل کړي. زه ستاسو جذبې ته سلام کوم او ستاسو ډېره مهرباني او ټولو خلکو ته زما دا خواست دی چې سالن چې د ډسبینو ته او ګنده ځایونو ته مه ولئ خو په چم ګاونډ کې څوک غریبانان کسان نو مهرباني دا کوئ د سالن هغوی له ورکوئ د هغې سره به دومره وشي چې یاره کم سې کم د هغوی غولګه خو پرې مړه شي. ایس ایچ او صاحب ستاسو جذبې ته زه سلام کوم. یاره جي زما ټولو خلکو ته دا خواست دی چې سالن ورکړه پاتې کېږي چې په محله کې غریبانان خلک چې هغوی له یې ورکوي د هغوی به پرې لږه ختمېږي او نالۍ ته یې چې ولي نو دې سره به په موږ باندې قات راځي او چې غریبانانو خلکو له یې ورکوي په دې سره به زموږ باندې قات هم نه راځي.